د چا رشته نه کیږي او یا د هغوی د رشتې بندش وي، لکه هغه وروڼه او خویندې دا وظیفه شروع وکړي، الله جل جلاله به د هغې د رشتې بندش ختم کړي او رب العالمین به هغې ته په یو مناسب او ښکلي ځای کې چې دی رشته ورکړي. زما عزتمندو، نن درته د الله جل جلاله یو دوه مبارک او پاک اسما دي، د دې وظیفه درته ښیمه او دا بالخصوص د هغه وروڼو او د هغې خویندو دپاره ده چې د چا د رشتې دروازې بندې شوې، یعنې د چا رشته نه کیږي. کله کله داسې وي چې د هغوی بعضې کسان داسې وي چې هغوی له څوک راشي د جنۍ خوښه شي، لیکن دا د هلک کور والا راضي نه وي. کله د هلک کور والا راضي لیکن د جنۍ د کور والا راضي نه وي. او بعضې کسان وایي نه موږ ته دې داسې رشته میلاو شي څنګه چې زموږ د نامې جامې والا خلک یې څنګه زموږ د شان سره مناسب رشته وي. د داسې وروڼو او خویندو دپاره نن چې دا کوم وظیفه درته ښیم، یا لطیفو یا حلیمو، که دا وظیفه دوی راونیسي نو الله جل جلاله به د هغوی د رشتې والا تمام بندشونه ختم کړي، یعنې الله جل جلاله به د هغوی بندش شروع کړي او رب العالمین به دې ته په یو مناسب او ښکلي ځای کې رشته ورکړي. یا هغه کسان چې د هغې کېدنه شوې ده او ډېر وختو شو له د هغوی واده نه ده شوې، هېڅ طاقت یې نشته، که دا وظیفه خو هم شروع وکړي دغه وروڼه او دا خویندې، رب العالمین به هغې ته غیبي اسباب برابر کړي او د دوی به زر تر زره واده وشي، یعنې داسې انسانانو سره به رب العالمین غیبي امداد کوي. زما عزتمندو، د یا لطیفو یا حلیمو دوه د الله جل جلاله مبارک اسما دي، نو ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې په ناسته املاسته ولاړه چې په هر حالت کې ستاسو په خولې باندې دغه پاکه کلمه شروع وي، یا لطیفو یا حلیمو، انشاءالله د دې مبارکې وظیفې په برکت سره به د ستاسو دغه بندش رب العالمین ختم کړي او په مناسب ځای کې به رب العالمین تاسو ته رشته درکړي.